تاسې به حتما د بلیچ څخه استفاده کړي او یا به هم ستاسې په کورنۍ کې خصوصا زنانه د بلیچ څخه استفاده کوي. راوسو پر دې به خبرې وکړو چې د بلیچ ګټې څه شي دي، د بلیچ تاوانونه څه شي دي، څوک باید د بلیچ څخه استفاده ونه کړي او خصوصا په کم عمر کې باید د بلیچ څخه استفاده وشي. لومړی به راسو پر دې به خبرې وکړو چې د بلیچ ګټې څه شي دي. بلیچ د مخ پر ویښتانو باندې تاثیر لري. کله چې تاسې بلیچ استفاده کوئ، بلیچ ستاسې د مخ تور ویښتانو ته داسې رنګ ورکوي لکه څنګه چې ستاسې د مخ طبیعي پوست دی. په نتیجه کې ستاسې پر مخ موجوده ویښتان به نه معلومیږي. دوم، د بلیچ ګټه دا ده چې ژر ښکلا یا روڼوالی رامنځته کوي. کله چې تاسې بلیچ استفاده کوئ، ډېر په لنډ وخت کې ستاسې مخ روڼوالی او ښکلی معلومیږي. دریمه ګټه د بلیچ دا ده چې ستاسې پر پوست چې کوم مړه حجرات دي هغه د منځه څخه وړي یا هم هغه پاکوي. بله ګټه د بلیچ دا ده چې ژر نتیجه ورکوي. معمولا په 10 الی 15 دقیقو کې خپل کار ترسره کوي، نسبت و دې ته چې تاسې د ویښتان په نوسې باندې باسئ یا هم تاسې ویښتان په تار باندې کاږئ، نسبت و دې ته هغه ډېر وخت غواړي. که چیرې تاسې خپل مخ په بلیچ باندې ووهئ، تاسې ډېر ژر او په لنډ وخت کې نتیجه ترلاسه کولی شئ. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې د بلیچ تاوانونه کوم دي. لومړی، د پوستکي د خارښت یا حساسیت سبب کیږي. کېدلی شي چې سوځېدنه، سوروالی یا خارښت رامنځته کړي، خصوصا په هغه کسانو کې چې حساسیت لري یا هم د کاسمیټیک موادو یا د ښکلا د موادو لکه کریم، فیسواش، لوشن د دغو سره حساسیت لري. دومه خبره دا ده چې په بلیچ کې کیمیاوي مواد موجود دي لکه هایدروجن پروکساید چې د کبله څخه د پوست خرابوالی رامنځته کیږي که چیرې تاسې بلیچ د زیات وخت لپاره استفاده کوئ. دریمه خبره دا ده چې موقتي اغېز کوي. بلیچ دایمي حل نه دی د ویښتانو د لرې کولو یا د ویښتانو د پټولو. مثال ته د بلیچ څخه استفاده کوي، د یو څه وخت بعد ستا ویښتان بیرته خپل پخوانی رنګ اخلي. بل تاوان د بلیچ دا ده چې د هر ډول پوست لپاره مناسب نه ده. مطلب ځینې کسان د بلیچ سره حساسیت لري، نو هر څوک د بلیچ څخه استفاده نشي کولی. که چیرې تاسې د بلیچ د اوږدې مودې لپاره استفاده کوئ، کېدلی شي چې ستاسې پوست نرم شي، ستاسې په پوست کې خرابوالی رامنځته شي، ستاسې پوست داغونه پیدا کړي، سوځېدنه کې رامنځته شي او په لنډ وخت کې ستاسې پوست زوړ معلوم شي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې د بلیچ موږ د څه لپاره استفاده کولی شو. عموما بلیچ د ښکلا لپاره استفاده کیږي. مخ ته سپینوالی یو اندازه ورکوي، مخ صاف معلومیږي او پر مخ چې کوم موجوده ویښتان دي د هغو رنګ د مخ د پوست په رقم کوي، په نتیجه کې به هغه ویښتان معلومیږي. او بله ګټه یې دا ده چې کله چې ځینې کسان یو محفل ته ځي یا هم واده ته ځي، که دی چیرې د مخ ویښتان باسي او یا هم د مخ ویښتان کاږي، نو دا د څخه ډېر وخت غواړي. نو که دی بلیچ په مخ باندې ووهي، په ډېر لنډ وخت کې هغه دی خپلې نتیجې ته رسېدلی شي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې بلیچ څه وخت او یا هم څوک باید استفاده ورڅخه ونه کړي. مطلب د بلیچ کنټراینډیکیشنونه څه شي دي. که چیرې د یو کس پر مخ باندې زخم موجود وي او یا هم دا زخم پاړسوب کړي، که چیرې پوست ډېر حساس، مطلب ځینې کسان د شیانو سره یا هم د کاسمیټیک موادو سره الرجي لري. او دریم، که چیرې یو میرمن حامله وي، حامله میرمنې باید د ډاکټر د مشورې څخه وروسته د بلیچ څخه استفاده وکړي. مخکې یا بغیر د ډاکټر د مشورې څخه دوی نشي کولی د بلیچ څخه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې هغه ځوانان او نجونې چې عمر یې د 20 کاله څخه کم وي، دوی باید د بلیچ څخه استفاده ونه کړي. په دې خاطر په دې وخت کې د دوی د مخ پوست ډېر نازک ده، د مخ پوست ډېر ژر خرابېږي. که دوی چیرې د دې بلیچ څخه استفاده وکړي چې په هغه کې هایدروجن پروکساید او نور کیمیاوي مواد دي، کېدلی شي چې د دوی د مخ پوست ژر زوړ شي یا په هغه کې داغونه پیدا شي، په هغه کې زخمونه پیدا شي. نو ښه خبره دا ده چې تر 20 کلنۍ مخکې د بلیچ څخه استفاده ونه شي.